مینه او محبت ورځ تر بلې په کمېدو ده. خلک پخوا دا ګلان وینئ که نه ماشاءالله دغه رقم ته تازه او مینه ناک وو، خو نن سبا متاسفانه ورځ تر بلې خلک د تنهایي ژوند خوښوي او غیر اختیاري خلک دغه مینه او محبت پکې کمیږي او خلک داسې یو ژوند انتخاب کړی دی لکه د خارج خلک زمونږ ستاسو د ژوند په ارمان باندې دي چې کاشکې مونږ په وطن کې وای او داسې ښایسته ژوند مو درلودلی. نو تنهایي ژوند دا هېڅکله هم د خوندونو ژوند نه وي. هغه ژوند کې خوند ده او محبت هغه ژوند کې دا چې کله مونږ تاسو سره نږدې واوسېږو. یو خو نن سبا دا موبایلونو خلک ډېر زیات مصروفه کړي دي که نه، هر چا سره بس موبایلونه او دا سرونه یې په کته کړي دي او بل طرف ته چې وګورې خلک مصروفه دي ډېر زیات، تشویش لري، سرګردانه دي، له هر چا نه خپلوان او ملګري پاتې دي. زموږ ستاسو کوشش به انشاءالله دا وي چې حتی الوسه کوشش وکړو چې دا مینه او محبت انشاءالله برقرار وساتو. خصوصا زنانه په کورونو کې ناستې دي، هېڅ وخت کې هم تکې تنها په کور کې کېناستلو ته مه خوشحاله کېږئ، صحیح شوه، بلکې د تل لپاره کوشش کوئ انشاءالله چې لاړ شئ د خپلوانو کره او انشاءالله هغوی راوغواړئ. په دې باندې موږ تاسو نه کمیږو او نه هم خرابېږو په دې باندې چې موږ تاسو بس په دې فکر کې واوسېږو چې زه خوشحاله یم، زما څه ناسه ژوند روان ده خو خبره ختمه. نه مینه او محبت دې ته اسلام موږ تاسو راهڅوي، ځکه په دې کې زموږ ستاسو ژوند نور هم ښایسته کېږي. نبي علیه الصلاة والسلام موږ تاسو ته یوه لاره ښیي د کومې لارې نه چې زموږ ستاسو ترمنځ مینه او محبت زیاتېدلی شي. نبي علیه السلام فرمایي تهادو تحابو، تاسو یو بل ته تحفې ورکئ، صحیح شوه، د دې لپاره چې مینه او محبت هم زیات شي. نو د تل لپاره انشاءالله کوشش کوئ په دغه موبایلونو کې په کورونو کې ځانونه ډېر مه مصروفه کوئ، د ضرورت په اندازه له ټکنالوژي نه صحیح استفاده وکړئ، خو داسې نه چې تاسو مور هیره وي، خور هم هیر ده او ورور هم هیر ده، خپلوان پاتې دي، پوه شوئ، مناسبتونه هر څه ګډوډ دي. نه، دا یو مسلمان سره نه ښایي. که چېرته موږ تاسو یو بل سره مینه او محبت وکړو، یقینا چې زموږ ستاسو ژوند نور هم ښایسته کېدلی شي. او که چېرته مینه او محبت ونه کړو، اول خپل ځان ته ضرر رسو او بیا دې ټولنې ته. یو وخت کې به دا ټولنه خود غرضه او مطلب اشنا ټولنه ولرو. د زړه له کومې انشاءالله یو بل سره مینه او محبت وکړئ، خوشحاله ژوند وکړئ. د همدغې مینې او محبت له کبله به انشاءالله موږ تاسو بیا په جنت کې هم سره یو ځای کېدلی شو. موږ تاسې ته داسې ویډیوګانې کوو چې په ټول افغانستان کې څوک داسې ویډیوګانې نشي کولی. هلکه لکه مبالغه لکه چې رانه وشوه، نو تاسې کوشش کوئ چې دا ویډیوګانې در سره لږ مخکې شیر کړئ او خپرې کوي انشاءالله. ګروپونه مې ستاسې اکاونټونه دي، صفحات دي، ملګري دي، دوستان دي، هغوی را منشن کوئ تر څو انشاءالله دا دعوت او د عامه پوهاوی دا خپور شي او ډېر خلک انشاءالله ذهنا جوړ شي، د دوی ژوند بدل شي. دا رقم ویډیوګانې تاسې بل ځای کې نشئ پیدا کولی، تاسو ته هم دا معلومات کېږي. نو زموږ دا ویډیوګانې انشاءالله حتما تر نورو خپلوانو او تر نورو دوستانو او ملګرو رسوئ. الله جل جلاله به تاسو ته هم اجرونه او ثوابونه درکوي. دا دعوت په تنها باندې نه کېږي تر څو چې موږ تاسو ټول سره یو ځای نشو، یا په خپله باندې ویډیوګانې وکئ او انشاءالله خلکو ته خیر ورسوئ، او که په خپله باندې نشئ کولی حد اقل دومره خو کولی شئ چې زموږ دا پیغامونه نورو دوستانو ته ورسوئ. مینه او مننه.